وای هغه خلق چې کفر کړي د کافران دي لا تسمعوا لهذا القرآن وګ مګ دی قرآن ته ولغوا فيه او بده کې شور او غوغا جوړه کوي نو الله وینا چې قرآن ولدل کې وګ ورته کېده وخت بیا بده کې مسائل دي چې کوم وخت کې څنګه مانځ کې خطبه کې وغیرہ وغیرہ ټول تنه مراد هر ځکه چې قرآن اوري وګ ورته دا وذكر او یاد کوي ربک رب خپل فی نفسک په خپل ځړ کې تضرعا فعجزی سرا وخیفتا او پیر یرا ودون الجهر او بغیر د اوچت आवाज نه ډېر چغمه وها من القول د خبرنا د आवाज نه بالغدو والآثار سحر و مخام دو مرادونه دي یو دا مراد د کثرت ته اشاره ده لکه موږ چاته کله د ډیروالي خبره کو سبا مخام یعنی هر وخت دا کوا او بل بعض خلکو د دینه هغه منځونه هم ذکر کړی دي چې کوم د سحر د مخام یا د ماسخوتن منځ دی په هغه وخت کې د ذکر او اذکار او یا د هغه مناجات چې کوم ته الله تکي ناغه په دې طریقې سره کوا ولا تکن او تمکیگا سورۃ طه آیت نمبر 130 سورۃ طه 130 باغی کی هم امدا غرنگی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها مخکد ورتونه د خاتونه او پس د اغه د پریوتو مخکد د پریوتونه د خاص وختونه دي د الله تعالی د ذکر د الله تعالی د یاد همدا رنگی په سوره ال عمران په اخیری ایتونو کې تیر شول دا وختونه دي باندې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم د پنځه وختونو منځونه خود لري ان الذين بشکا کسا ولا تکن او تمکیگا من الغافلین دنا خبرنا د غافلنا د الله د ذکر نه مراد دلتا هر وخت الله یاد ساته ان الذين بشکا کسان عند ربک استاد رب وړاندې لا یستكبرون اغوی تکبر نه کوي ځان غټ نه غني عن عبادته داغه د بندګینا داغه د تابعدارینا ويسبحونه او دوی تسبیح بیانوي سبحان الله وای سبحان الله یا نور کوم د الله ذکر او اذکار دي وله او غد پارا يسجدون سجده کوي سجده به تاسو ورستو کوی چې کله درس ختم شي یا څوک هم چې واوري